یو عالم تیر سوی ده د علم د شوق او د ذوق په باره کې چې د هغو سره څومره د علم شوق و، بقي الدین بن مخلد دی د اوسنۍ هسپانیا د اندلس اوسېدونکی و. د ده تفصیلي کیسه د تاریخ او د سیرو یو لوی کتاب ده، سیر اعلام النبلا د امام ذهبي صاحب. په دې کې د تفصیلي داستان راوړی ده. دی وایي چې زه په اندلس کې اوسېدلم او یو طالب العلم وم. هلته مې پوښتنه وکړه چې په اوس زمانه کې تر ټولو لوی عالم څوک ده؟ یو چا راته وویل چې د دې زمانې تر ټولو لوی عالم امام احمد ابن حنبل نومیږي چې د عراق په بغداد کې اوسي. نو بغداد او اندلس دا داسې ده لکه ته چې ووایې لکه د دنیا یو او بل سر، یعنې په زرګونو کیلومتره یو له بله فاصله لري چې په هغه وخت کې نه دغه د حمله او نقل او د تګ و راتګ دا وسایلو بلکې ټول مزلونه به پیاده کېدل. نو دغه طالب وایي چې ما سره د علم شوق سره له دې چې په جیب کې مې هېڅ نه لرل، د سفر هغه زاد او راحله نه و را سره، خو بیا مې هم د علم د شوق له امله د بغداد د سفر اراده وکړه. نو دی وایي چې یو څه ځای ولاړم نو خرڅه را ختمه شوه، حتی دومره شی مې نه درلودل چې ویې خورم یا په لارې باندې هغه د ضرورت وړ شیان ورباندې واخلم. نو بیا به مې مزدوري کوله، یو څه پیسې به مې وګټلې، بیا سفر ته ادامه ورکړه. دی راځي له اندلس نه المغرب ته راځي، له المغرب نه الجزایر، لیبیا، مصر، فلسطین، اردن، مطلب 11-12 هیوادونه دی دغه مسیر دا طی کوي. د 2 کالو په جریان کې دی بغداد ته رارسېږي. یعنې د علم د حاصلولو لپاره یو ښه عالم ته د ځان رسولو لپاره 2 کاله دی سفر کوي. خو دی وایي چې کله زه بغداد ته راورسېدلم نو پوښتنه مې وکړه چې امام احمد ابن حنبل دی چیرې ده؟ نو چا راته وویل چې خو د حکومت لخوا بندي سوی ده، محبوس ده. که تاسو تاریخ کتلی، امام احمد ابن حنبل د وخت له خلیفه سره په یوه مسله کې په مخالفت کې راغی، مسله خلق القرآن. په هغه وخت کې په د عباسي خلافت و معتصم واکمن و، معتصم و که مأمون واکمن و، مأمون الرشید د هارون رشید زوی. دی د معتزله نه متاثره و. معتزله و دا مسله کوله چې قرآن کریم مخلوق ده، دا شرع عقاید کې دغه مسائل راځي. نو چون دا یو غلطه مسله و، دا یو غلطه عقیده و، نو د وخت امام احمد ابن حنبل د مقابله ورسره شروع کړه. دا مقابله دومره اوج ته ورسېده چې د وخت پاچا را ولاړ څه د ده تعذیب، د ده بندي کول دا یې شروع کړه، تر دې پورې چې دی په خپل کور کې محبوس دی او دی له تعلیم، له تدریس، له هر څه نه دی منع کړ. نو دغه طالب وایي چې کله زه بغداد ته راورسېدم چې پوښتنه مې وکړه چې امام احمد ابن حنبل وویل چې هغه په خپل کور کې بندي ده، هغه ته د دې اجازه نشته چې په مدرسه کې تدریس وکړي. نو د ما زه ډېر خفه شوم چې اوس به څنګه کوم. نو ولاړم یو جامع مسجد ته. په مسجد کې د درس شروع ده، د احادیثو درس شروع ده. نو یو عالم ده، طالبان ځینې راګرځېدلي دي، د رواتو د راویانو پوښتنه ځینې کوي چې دا راوي څنګه ده. دی ورته وایي دا راوي چې دا صادق ده او دا صاحب الحفظ والعدالت ده او دا کاذب ده او دا څنګه ده، دا ضعیف ده. دا سره ما پوښتنه وکړه چې دا عالم څوک ده؟ راته وویل چې دا یحیی بن معین رحمه الله، یو لوی محدث عالم تېر سوی، دا هغه ده. نو ما ځان ورنږدې کړ، ما هم یوه پوښتنه وکړه، د رواتو بحث روان ده. ما ورته وویل چې دا احمد ابن حنبل په دې په باره کې ته څه وایې؟ هغه متعجب څه او دغه خبرې ډېر تاثیر ورباندې وکړ. دا یې وویل چې هو امام المسلمین، هغه خو د ټولو مسلمانانو امام ده، یعنې هغه تر دې لوړ ده چې د هغه په باره کې څوک دا قضاوت وکړي چې دا کاذب ده یا صادق ده. او معلومدار ده چې امام د مسلمانانو ده. نو د ما هغه علاقه، هغه عشق له امام احمد ابن حنبل سره هغه نور هم زیات. له ځان سره مې دا تعهد وکړه، دا ژمنه مې وکړه چې په هر قیمت وي زه به دا عالم پیدا کوم او له ده نه به تحصیل د علم کوم. نو پوښتنه مې کوله بالاخره مې دا وویل چې که زه پوښتنه کوم نو کېدای شي څوک ما باندې شکمن شي، نو ځان مې د یو سوالګر د یو ملنګ په شکل باندې جوړ کړ. د یو ملنګ په شان باندې مې زړې جامې واغوستې، یو کشکول مې په لاس کې واخیست، یوه خرقه، یوه زړه چپنه او دا مې واغوستله
او پوښتنه کوم تر دې پورې چې د امام احمد ابن حنبل کور مې پیدا کړ. دروازه مې چې کله وټکوله یو غږ وکړ چې څوک یې؟ ما ورته ویل چې سوالګر یم. دروازه یې راخلاصه کړه نو ما دا جریان ورته بیان کړ چې زه خو د تا په طلب چې له اندلس راغلی یم او دا مې له ځان سره تعهد کړی چې زه به له تا نه علم حاصلوم او اوس ته په داسې وضعیت کې نو زه څنګه کولی شم؟ سره له دې چې هغه په دې وخت کې تدریس نه کوه خو د ما په حالت باندې زړه وسوځېده. بیا یې ما ته وویل چې نو ته څنګه کولی شې؟ ما ورته وویل زه هره ورځ په دې شکل باندې راتلی شم، یعنې هره ورځ به زه د ملنګ په شکل راځم، کشکول به مې په غاړه کې په دروازو به ګرځم، بالاخر به د تا کور ته هم را رسېږم او ته ما ته یو حدیث وایه زه به یې حفظ کوم. په هغه وخت کې دا د حدیثو د حفظ او د روایت دغه علم په زور کې و. نو بیا ده ویل چې ما په دغه شکل باندې د امام احمد ابن حنبل صاحب شاګردي شروع کړه چې زه به د یو ملنګ په جامه کې د یو سوالګر په جامه کې به راتلم، د امام احمد ابن حنبل دروازې ته به درېدلم او هغه به یو حدیث راته وایه او ما به هغه حفظ کوو. له دې نه بیا لوی عالم جوړ شوی د بقي بن مخلد یا بقي الدین بن مخلد د احادیثو له امامانو لوی علماونه ده. ګورئ له دغې یوې واقعې نه سره له دې چې په دغو واقعاتو باندې کتابونه لیکل شوي دي، لوی کتابونه لیکل شوي، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، کتاب د قیمة الزمن عند العلماء، دغه خپله دغه سیر اعلام النبلاء په دغو کې په نورو د احادیثو په مختلفو د سیرو د تاریخ په مختلفو کتابو کې د علماو دغه حالات ذکر شوي دي چې دوی له علم سره څومره شوق درلود او څومره تکلیف ته ځان ورکاو. نو د یو تکلیفونو نتیجه دا یوازې د علم په برخه کې نه، همدغسې د جهاد په برخه کې، همدغسې د صنعت په برخه کې، همدغسې د ژوند په نورو مختلفو ابعادو کې، په نورو مختلفو اړخونو کې د مسلمانانو سره یو همت و. یغو به همت کاوه، یغو به خولې تویولې، هغو به بېخوبۍ تېرولې، شپې به یې ویښې تېرولې، شپې به یې روڼولې د دې لپاره چې یو کار وکړي، له ژوند نه، له ځواني نه، له وخت نه استفاده وکړي چې په نتیجه کې نه یوازې په فردي لحاظ باندې هغه په خپل ژوند کې کامیاب و، بلکې په ټولنیز شکل باندې دا د دوی فردي کامیابي، د هر شخص کامیابي، دا په یوه اجتماعي کامیابي باندې منتج شوې وه. مسلمانان د نړۍ په سطحه باندې هغه قوم چې په خلکو باندې په هر لحاظ باندې برلاسي، په هر لحاظ باندې لوړ او په دنیا باندې واکمني کوله. خو چې کله د مسلمانانو همتونه کم شو، کله چې مسلمانان راحت پرسته شو، کله چې مسلمانان راحت طلب او عیش طلب شو، نو نتیجه یې دا د موږ تاسې وینو چې د دنیا څوک دا په مسلمان باندې زده کوي، مسلمان تحقیروي. یعنی مسلمانان سره له دې چې د نفوس په لحاظ دوهم لوی امت ته په دنیا کې، یعنی اول لوی دین چې دا اول ډیر پیروان چې لري هغه مسیحیت لري، خو په دوهمه درجه کې مسلمانان د تقریبا 2 میلیارډو ته رسېږي. خو له دې سره سره په هر ملک محکوم، په هر میدان کې پاته، هم د علم په میدان کې، هم د نظامی قوت په میدان کې. وجه یې دا ده چې مسلمانانو هغه د سیالۍ احساس بایللی ده. پخوا له مسلمان سره دا احساس و چې کافر هم 2 پښې لري، 2 لاسونه لري، 2 سترګې لري، دا یو کار کولی چې زه ولې نسم کولی، زه یې باید له ده نه په ښه شکل باندې وکړم. خو نن له ما او له تا سره په عموم کې د مسلمانانو سره دا احساس نشته چې که کافر طیاره جوړولی شي، که کافر ټانک جوړولی شي، که هغه تحقیقات کولی شي، که هغه څېړنې کولی شي، هغه خو هم دغه رقم انسان ده، دغومره مقدار باندې مغز او دماغ لري، په همدا 2 سترګې او 2 لاسه لري، ده ته خو هم څه له اسمانه کومه بل کمال او استعداد نه ده راغلی، نو چې دا یې کولی شي زه یې ولې نسم کولی. ګورئ په دې شیانو باید موږ تاسې فکر وکړو، دا له ځان سره لحاظ کړو. که ته دا وایې چې زه خو د ټولې دنیا حالت نسم بدلولی، ته د دنیا حالت مه بدلوه، ته یوازې د خپل حالت بدل کړه، په خپل زندگی کې فکر وکړه چې آیا تا په دغه خپل ژوند کې چې دا ته کوم کتاب وایې، کوم علم کوې، د دې حق ته ادا کړی ده کما حقه. الحمدلله دلته موږ تاسو ته د تعلیم او تعلم یو ډېره ښه فضا برابره ده. له ډوډۍ نه خلاص یو، د ډوډۍ له راوړلو نه. پخوا به طالبان دا رقم نه و،
ما خپل 3 کاله کور په کور وظیفې راټولې کړي. تاسو الحمدلله له دې نه خلاص یاست چې کور په کور وګرځئ او دروازې وټکوئ، څوک سړه ډوډۍ درکړي، څوک هم جواب کړي، او په باران کې او په ګرمي کې او په یخ کې په واورو کې کور په کور باندې ګرځئ. له دې نه الحمدلله خلاص یاست. هر څه د څه سهولتونه چې د ژوند دغه ښه سهولتونه تاسو ته برابر دي. په ګورې دغه بیا یو حق هم لري. حق یې دا ده چې ته په فردي لحاظ باندې دغه کوم مسؤلیت چې تا ته متوجه ده، کوم کتاب چې ته یې وایې، هغه خپل ټول کوشش به کوې، خپل وخت به نه ضایع کوې، په یوه او په بله باندې به ځان نه غلطوې. دغه د دې عصر لوی ملاهي او لوی عبثیات چې پیدا شوي دي، چې مثلا انټرنیټ ده او فیسبوک ده او لوبې دي او څه دي، چې د علم هغه اساسي موانع بلل کېږي، د دغو نه به ځان ساتي، د ټولې دنیا نه به ځان رافارغوي. نو بیا ته کولی شې چې خپل د علم حق هم ادا کړي. هغه کورنۍ چې په تا باندې اعتماد کړی ده، ته یې دلته رالیږلی، ورونو، پلار، والدینو، هغو ته له هر څه نه خلاص کړی. ګورې دا د دنیا ژوند ډېر سخت ده. په دنیا کې دغه رزق ګټل، پیسې پیدا کول، د کور نفقه پیدا کول دا اسانه نه دي. تاسو کې به چا خواري کړي، چا به نه یې کړي. که نه تاسو له خپلو ورونو نه پوښتنه وکړئ، له خپلو والدینو نه، چې د دنیا زندګي یا د دنیا خواري څومره مشکله ده، څومره سختي لري. نو تاسو الحمدلله له هغو ټولو نه رافارغ سوي یې. دلته په مدرسه کې په یو ډېر له ټولو سهولتونو سره د علم د زده کړې زمینه درته برابره ده. نو باید د دغو نعمتونو احساس ولرئ او خپل مسؤلیت ته متوجه شئ او په خپلو درسونو کې کوشش وکړئ، د خپلو استادانو احسان ومنئ، د هغو احترام او ادب وکړئ او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه واوسئ. وخت هم کم دی. یوه خبره بله کوم په اخر کې. ما مخکې وخت متخصصینو حضرات ته وویل په درسګاه کې چې په ژوند کې دغه 2 قوانین باید په یاد ولرو. الله تعالی وایي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. دې ته باید موږ تاسو متوجه اوسو. الله تعالی وایي د انسان لپاره هیڅ شی نشته مګر هغه څه چې د هغه لپاره ته کوشش کړی وي. ګورئ دا خبره دائره شوې ده په مابین د نفي او د اثبات کې. څه معنی؟ دلته یو حصر موجود ده. په دنیا کې یوه نتیجه ترلاسه کول دا تر کوشش پورې تعلق لري. که د یو کار د یو هدف د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړه، هڅه دې وکړه، همت دې وکړه، هغه به ترلاسه کړي. که دې ونه کړه مفت یې نشي ترلاسه کولی. نو دلته دغه علم یو لوی هدف ده. هېڅوک دا نه وایي چې بس له غیبه به علم راشي، دماغو کې به ولوېږي. دا امکان نه لري. ته به د علم لپاره هڅه کوې، کوشش به کوې، وخت به ورکوې، ځان به بې خوبه کوې، خولې به تویوې، شپې به روڼوې، بیا به هغه له علم نه ته برخمن کېږي. ځکه چې هېڅ شی مفت نشته. الله تعالی دغه ژوند ډېر عادلانه جوړ کړی ده. که چا همت وکړه، که چا کوشش وکړه، الله تعالی یو څه ورکوي، نتیجه ورکوي. او که یې نه کوو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بیا الله تعالی وایي وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. او بېشکه د ده سعی چې ده دا به زر ولیدل شي. څه معنی؟ که چا کوشش وکړي، د ده کوشش ضایع کېږي نه چې دی دا ووایي زما کوشش به ضایع شي. هېڅکله نه ضایع کېږي. خامخا الله تعالی یوه نتیجه ورباندې مرتبوي. دغه لوی علما چې شته، تاسو داسې فکر مه کوئ چې دا دغسې په مفتو کې عالمان شوي دي. دغو ټولو ډېر کوششونه کړي دي، ډېرې خوارۍ یې کړي دي، د دنیا له تعلقاتو نه، د دنیا له جانداریو نه، له عبثیاتو نه، د وخت له ضیاع نه، د دې ټولو نه یې ځانونه ساتلي دي. ټول تمرکز یې په کتاب باندې کړی، په مطالعه باندې کړی، په تکرار یې کړی ده، په تعلم باندې کړی ده، چې بیا الله تعالی دغه علم ورنصیب کړی ده. نو وخت کم ده. دغه څو خبرې وي الله تعالی دې وکړي چې اول ماته او بیا تاسو ته د علم توفیق را نصیب کړي. الله تعالی مو همیشه کامیاب لره. الله تعالی دې دا مدرسه همداسې آباد او بریالی لري. الله تعالی دې تاسو ته او د تاسو استادانو ته او ټول هغه څوک چې د مدرسې سره کومک کوي ټولو ته دې الله تعالی توفیق اجر ورنصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.